روزه مبارکه چا چې روزه میاشت راغله او د دې احترام کو روزه یونی ولا او د دې عبادت چې دی خپل په ځای باندې صحیح طریقې سره ادا کړي. وس روزه کې د روزه ټول عبادت شامل دي. هغه روزه نیولم دي، هغه تراویح هم دي، هغه اعتکاف هم دي، او هغه چاله افطاری ورکول هم دي. دا ټول خبرې پکې. ثواب د دې رب العالمین فرمایي الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. چې روزه دا عبادت ما خاص ځان لای خو دې خاص زما او زما د بنده تر منځ دی. پدې یو الله پیږي او یو دا بنده پیږي. اوس الله جل جلاله فرمای چې دا روزه زما او زما د دې بنده په منځ کې عمل دی، او دا بنده زما یدعو شهوته وطعامه، د خپل د خوخي خبرې، خپل د نفس خواهشات، خپل خوراک اسکاک دا ټول روز زما رضا لپاره ما لپاره پریدي، من اجلی زما رضا لپاره پریدي. نو اوس دا خالص زما لپاره دی دا عمل، انه لی، دا عمل خو خالص زما لپاره دی. او ځکه الله د دې هغه ترتیب داسې خود دی، دا عمل داسې خود دی چې د بنده نه او الله نه علاوه بل چاته پته نه لګي. اوس یو سړی خړ باندې تیروتو هلته اوبه وڅښلې او راغل دی، مونږ ته څه پته ده، ماښام دی مونږ سره روژه ماتې کوي او غړلارې خېجي اوبه څښي، مونږ ته څه خبر. یا پټ غوندې خوراک کړ دی، وړو په باندې دکان نه څه شی واغس یو ځان له پټ ځای کې وخوړ، مونږ ته څه خبر. نور عبادتونه که یو سړی نه کوي مخلوق ته پته لګي، خو د دې پته نه لګي، الله ته پته ده او دغه سړي ته پته. نو چې الله نه او د نه علاوه بل څوک نه خبرېږي او دې دا عمل د الله دپاره کوي، نو الله وایي انا اجزي به. یو خو د دې ثواب الله نورو ثوابونو شانته مقرر کړی نه دی. دویمه خبره دا ده چې نورو اعمال علماء کرام فرمایي چې ثواب به الله د ملایکو په ذریعه د بني آدم ته حواله کوي، ورکوي به. ملایکی به وایي تا دا عمل کړی و، د دې دا دومره ثواب دی، دا تا ته میلاو چې جنت کې ستا دا ایسې دي، دا نعمتونه دي ستا. خو د روزې اجر چې دی او ثواب چې دی الله به په خپله ورکوي، د ملایکو په ذریعه به نه حواله کوي. بل د دې اندازه الله چاته نه ده ښودلې، څومره چې د الله خوښوي او څومره هغه خپل دې بنده لپاره راضي کېږي، دغه عمره اجر به ورله ورکوي چې د بني آدم په عقل کې هغه نشي راتلی. وی د لپاره اجر عظیم دی، نو اجر عظیم د بني آدم په عقل کې نشي راتلی. الله په خپله پې پوهېږي چې هغه به څومره دله ورکوي. او بله خبره دا ټکی چې دی دا وانا اجزي به په ځای وانا اجزا به هم ویلی شی دی. څه مطلب؟ الله فرمایي چې د روزهدار له د روزې خاوند له به زه خپل ځان په ثواب کې پیش کوم چې زما بنده تا ما لپاره روزه نیولې وه، ما لپاره د لوږې تندې برداشت کړې وي، اوس زه ستا یم خپل دیدار درته کوم. الله به دته خپل دیدار کوي، الله به خپل په دیدار خوشحالوي. الله به وایي زه ستا یم، زه د دې په عوض کې تا ته خپل ځان پیش کوم. دومره لوی اجر دی د دې. بې نصیبه خلک دی هغه چې دا میاشت راشي او تیر وځي او هغه د دې د ثوابونو نه محرومه پاتې شي، د دې د عبادتونو نه محرومه پاتې شي.